په مانځ کې د خشوع اهمیت څه دی په دې بزان پوه کوو چې دا خشوع څه ته وایي او د خشوع لپاره اسباب څه دي په مانځ کې به دا خشوع څنګه پیدا کیږي او درېم او اخرنۍ خبره چې د خشوع په باره کې بعد سلف صالحینو یو څو مثالونه بیان کو چې هغه څنګه په خشوع عاجزۍ سره منځونه کول نو ما چې کوم آیاتونه لستي دي الله فرمایي دا د سوره مؤمنون آیاتونه دی ابتدایي دعا رب العالمین فرمایي قد افلح المؤمنون یقینا مؤمنان کامیاب دي فلاح مندلدا کامیاب دي بریالي دي خپل منزل او مقصد ته رسیدلي دي کم مؤمنان نو الله یو لس صفات بیانوي خو په دغه لس صفاتو کې ډومبنه صفت رب العالمین فرمایي چې هغه مؤمنان کامیاب دي کناری ندی او کزنانه دي چې دا صفت پکې چې الذين هم فی صلاتهم خاشعون چې دی په خپل منځونو کې عاجزي کوي او خشوع کوي اوس عاجزي او دا خشوع څه شی دی الله وی هغه څوک کامیاب دي چې په خپل منځ کې عاجزي کوي کناری ندی او کزنانه دي نو موږ د خشوع دا ټکي بار بار اورو چې دا څه ته ویل کیږي نو خشوع خاموشی ته ویل کیږي سکون ته وایي آرام اطمینان خاموشي او په اصطلاح د شریعت کې د خشوع په اړه کې د علماو ډېر اقوال دي دا خشوع عاجزۍ ته ځکه وایي لفظي معنی دا ده څنګه چې الله فرمایي وخشعت الاصوات للرحمن د قیامت په ورځ به د رحمان ذات د پاره आवाजونه کته شي د الله د ایر نه به د قیامت په ورځ سو کم په تیزه خبره نشي کولای پټه پټه خبرې وکړي پټي د یو بل په وګ کې تب صرف هغه معمولی شان आवाज قادر اوري او په شریعت کې د خشوع په اړه کې مختلف اقوال د علماو دا د زړه د هغه اثر نوم دی دا غي کیفیت نوم دی چې دا غي اثر په ټولو اندامونو باندې خوريږي دغه ته خشوع وي کله چې په مانځ کې خشوع او عاجزي او اطمینان نو ټول اندامونه به الله ته متوجي کا غسترګي دي او کا وګونه دي او کا زړه دي او کا دماغ دي